دا وخت تاسو ته درکوو یو مهم خبر د پیښور په مسکین آباد سیمه کې د غریب آباد علاقې په ګڼ شمېر کې خلک د احتجاجي مظاهرې لپاره راوتلي دي. مظاهرینو وینا ده چې د دوی په سیمه کې د ګیس او د بجلۍ بدترین لوډ شیډینګ روان دی. د دوی وینا ده چې په ګنټو په سیمه کې بجلي نه وي او د دې ترڅنګ ګیس هم نه وي، د کوم په وجه باندې چې دوی ته پخلي کې سخت مشکلات پیښ دي. مظاهرینو د دواړو اړخونه د دلزاک روډ چې دی هغه بند کړی دی، د کوم په وجه باندې چې په سړک باندې د ګاډو اوږده قطارونه ودرېدلي دي. مسافرو ته په تګ راتګ کې مشکلات پیښ دي. د مظاهرینو وینا ده چې دغه احتجاج به تر هغې روان تر څو چې د دوی مسله نه وي حل شوي. مظاهرینو په سړک باندې ټایرونه هم احتجاجاً سوځولي دي، د دواړو اړخونه یې روډ هم بند کړی دی، د کوم په وجه باندې چې مسافر په تګ راتګ کې مشکلاتو سره مخ دي. سیمې ته د پولیس اهلکار هم رسیدلی دی او د مظاهرینو سره مذاکراتو سلسله شروع کړې ده. د مظاهرینو وینا ده چې د دوی په سیمه کې د ډیرو ورځو نه په ګنټو باندې بجلی نه وي، دغه شانتې کې ګیس هم د دوی په سیمه کې نه وي، د کوم په وجه باندې چې دوی ته مشکلات پیښ دي. خو د دوی څوک هم پوښتنه نه کوي. مظاهرینو په لاسونو کې پلی کارډونه هم نیولي دي او دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ګیس لوډ شیډینګ او د بجلی لوډ شیډینګ دغه مسله دی زر تر زره حل کړی شي. سیمې ته په ګڼ شمېر کې پولیس اهلکار رسیدلی، د مظاهرینو سره مذاکرات شروع کړي دي چې وروسته مظاهرین په پوره امنه توګه د دې باور نه وروسته خواره شوي دي چې د دوی مسله به حل کولی شي او د متعلقه چارواکو سره به د دوی مسله راپورته کولی شي. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره تاسو ویزټ کولی شئ زموږ د ویب سایټ www.wahdatnews.tv.